حضرت علی رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دوه قسمه سرمایه ده او که چا هم په ژوند کې ترلاسه کړه هغه د کائناتو هر نعمت ترلاسه کړ. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه خپل امت ته نصیحت کوم او هغه دا چې سهار او ماښام د خپل رب نه د دغه سرمایو دعاګانې وغواړئ. پوښتنه مو وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کومه سرمایه ده؟ هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل یوه د بخښنې سرمایه ده چې د چا په طبیعت کې گذشت پیدا شي او د نورو غلطیانې وربخي، او بله د یقین سرمایه ده په الله تعالی باندې پوره یقین لرل دي. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چا هم دغه سرمایې ترلاسه کړي هغه هر څه ترلاسه کړل، هغه به هم په دې دنیا او هم په هغې دنیا خوشحاله وي. حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل د انسان په وجود کې تر ټولو ښکلې حصه زړه دی او زړه یوازې د الله تعالی په ذکر خوشحالیږي. نو په ژوند کې د الله تعالی سره اړیکې سمې کړه، بیا غم مه کوه، ژوند وکړه. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د الله تعالی سره خپلې اړیکې سمې کړي الله تعالی به د هغه د ټول مخلوق سره اړیکې سموي. السلام علیکم.